ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دي مړي دومره خو به مات پکې راځي خاموش صاحب چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دي مړي دومره خو به مات پکې راځي غزل زه ښه په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي زمونږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی درمن صاحب زمونږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی ښه ما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو راغلو مشرانو کشرانو ته سلامونه د پښتنه مینه وړاندې کومه یخنۍ مې اغوستی یم خو زه څو شعرونه سحر یې وخورم نوره ولېږم امام دپاره سحر یې وخورم نوره ولېږم امام دپاره خدای مهربانه دی سرابه کې ماښام دپاره په دې لاسونو چې حلال رزق ونه ګټمه خدای لاسونه رانه واخلي د حرام دپاره په دې لاسونو چې حلال رزق ونه ګټمه خدای لاسونه رانه واخلي د حرام دپاره پیسه زړه خېټه مستي هر څه او جذبه د ځوانۍ پیسه زړه خېټه مستي هر څه او جذبه د ځوانۍ لرم خو څوک اجازه نه راکوي د جام دپاره منم چې مرګ حق دی خو دومره ژوندون راکړه خدایه سالار صاحب منم چې مرګ حق دی خو دومره ژوندون راکړه خدایه چې لږ څه ووایم څه ولیکم د کام دپاره چې شاعري دې پښتنو ته د منلو وړ شي عباسه خیال کې پښتانه چېړه کلام دپاره بنګړي راله راوړي دي خپل ورور په ځان اخته شي بنګړي راله راوړي دي خپل ورور په ځان اخته شي لاس پرېږده راله مه راکوه زور په ځان اخته شي بنګړي راله راوړي دي خپل ورور په ځان اخته شي لاس پرېږده راله مه راکوه زور په ځان اخته شي بنګړي که مات کړي مور له به بیا څه جواب ورکومه کوڅه کې د جوړ کړی راله شور په ځان اخته شي بنګړي که مات کړي مور له به بیا څه جواب ورکومه کوڅه کې دې جوړ کړی راله شور په ځان اخته شي د لارې سر دی پرې مې ده چې لاړه شمه کور له راګوري دروازه کې راله مور په ځان اخته شي زما خو دې خوله ماته شي خیرې زما نه وشوې زما خو دې خوله ماته شي خیرې زما نه وشي په تا خو دې هېڅ نه کېږي خو نور په ځان اخته شي یت رورې د عباس په نوم دا زوی دې څومره ښه دی خاموش صاحب یت رورې د عباس په نوم دا زوی دې څومره ښه دی دې زوی له دې ما وکړه که نه ترور په ځان اخته شي عزیز صاحب یت رورې د عباس په نوم دا زوی دې څومره ښه دی دې زوی له دې ما وکړه که نه ترور په ځان اخته شي اخري غزل دی چې ستا د زړه په کلي کې مې کور شي وکه مکلي دا کلی دی بیا ما باندې سور اور شي وکه مکلي منمه چې ستا زړه به ما نه صبر شي صحیح ده زما زړګی به څنګه تا نه تور شي وکه مکلي هېرېږي خو نه زه مثال ما هېر کړی او تا هېر کړم نو څه به وشي ستا سر به سر تور شي وکه مکلي هېرېږي خو نه زه مثال ما هېر کړی او تا هېر کړم نو څه به وشي ستا سر به سر تور شي وکه مکلي د یو دیدن بدل کې چې دنیا ټوله درزار کړم نو څومره به دې پاتې په ما پور شي وکه مکلي ګودر نه چې راځې لاره کې مه ګوره باستمنګی به درنه مات د خپلې خور شي وکه مکلي ګودر نه چې راځې لاره کې مه ګوره باستمنګی به درنه مات د خپلې خور شي وکه مکلي ښه سالار صاحب پوښتنه وکړه دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم دا میرات پکې راځي چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلي دي جانانه اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړي دومره خو به مات پکې راځي خاموش صاحب چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړي دومره خو به مات پکې راځي غزل زه ښه په فکر او هنر لیکم خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي زمونږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی درمن صاحب زمونږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی ښه ما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي مننه درمن صاحب قربان مو شم د مینې قربان
زموږ د کوڅې دا لښتې ښه ستا په کور راغلی خما ویل چې دا څنګه میوجات پکې راځي الله درله لاليه ګلابي شونډې درکړي عباس ته څه ورکړه که زکات پکې راځي مننه الله درله لاليه ګلابي شونډې درکړي عباس ته څه ورکړه که زکات پکې راځي دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي د وخت راکولو او د مینې راکولو ډېره مننه